د شکی څومره ضروري اهم مسایل دي هغه زه د تاسو په خدمت کې پیش کول غواړم شاید مخکې تاسو خپل هغه سوچ فکر مخکې تاسو د میز په عمل درآمد وشي نمبر 1 خبره ده چې د میز چونکې شکای و زرخیز علاقه دو او یوه داسې علاقه ده چې په هغه کې مختلف قسم هر قسم او ضروریات پیدا کېږي او زرعي وطن دی میز ورته د ډیم مسله دو ډان ډیم نو په دا باندې چې کومه دو 2014 نه کور شری دی خو لیکن د سستۍ په بنیاد باندې اوسه پوره هغه عملي او هغه د میز ضروریات هغه پیدا کېږي نه په ډیم دا مثال د شکي ډیم ډان ډیم دا مثال کور تیز کړی شي او د میز دا ضرورت فورا حل کړی شي دومره خبره دا چې د میز چونکې وړه بچون دي زنانه دي او تاثیر شکې ته ضرورت هم دی د نادر آفس نو نادر آفس د میز د مرګ د ژوند یوه مسله ده لهذا میز د خپل افسرونو په مخکې دا اپیل او درخواست کی چې میز د نادر آفس فورا منظوري وکړو یمه خبره ده چې دولت د سرکار د طرف نه هغه آټا او د دونو پیکیج او ضلع ساوت وزیرستان ته ملاویږي خو لیکن په شکي باندې لامبار رسی په میاشت 2-3 باندې بعد نو میز دا درخواست او اپیل کی چې شکي تحصیل ته هفتوار دا یو ټرک منظوري ورکړلی شي څلورمه خبره ده چې د میز اپیلونه او درخواستونه مخکې پیش کړي شوي دي نمبر 1 ماندتا او بویا دغه روډ دی او د میز مثال مختلف پیکیجونه چې اچېدلی دی نو لهذا 12 کیلومتر روډ دا په خپل ډي پي کې او په خپل ضرورت چې مخکې د ضلع ساوت وزیرستان په ډي پي کې دا وچولی شي چې د میز دغه مسله د ماندت بویې دغه روډ 12 کیلومتر دغه منظوري ورکړلی شي او ورسره رابط پراخیل دا یوه داسې علاقه ده چې ورته په مختلف پیکیجونه کښې دغه روډ اچېدلی دی تقریبا 5 کیلومتر روډ دغه میز دا مطالبه ده دا اپیل هم دی چې دغه منظوري دا ورکړلی شي ورسره د شکي دپاره نوې فیډره منظوره شوې ده او په هغه باندې په لینډ باندې 4 حشرې دو او هغه څه کمبې لګېدلې دي لهذا میز دا یایي چې فنډ که ورته میلاو نه وي چې فنډ ورته میلاو شي د میز دا د بجلۍ د فیډرې دغه مسله حل کړی شي اوس دا زموږ هاسپیټل دی پی پی پي ته ورکړی دی که نه ښه خبره ده په دې کې سر زموږ څومره ویکنسي راغلی په دې کې زموږ د ساوت نه یو هلک نیولی جاوید چې هغه لایزن افیسر پوسټ یې کړی میاشتې وساتلو ویې شاړلو شولام هسپتال دی ایون کوک پر یو زموږ وزیر دی لوکل دی پی آر صلاح الدین نومې دی نور چې څومره سټاف دی آوټ سایډر دی دغسې سر په دوی خوله کې چې کوم هاسپیټل دی په هغې کې یو لوکل نشته دی ټول نان لوکل دی نو دغه زموږ د خلکو سره زیاتی دی چې لوکل سټاف ته دوی ولې پرایورټي نه ورکوي دا زموږ حق دی چې ما پسې د چارسادې نه د مردانه د کوهاټ یا ډي خانه یا ایون د صوابۍ نه سر په دې کې د سیند یو هلک شته دی سیندی دلته راځي دلته جاب کوي او زما لوکل زما سره پی ایچ ډي شته سر زما سره ایم فیل سټوډنټان شته زما سره ماسټر والا شته او زما سره داسې هلکان دي که نه چې 20-25 سال ایکسپیرینس دی په پرایویټ سیکټر کې سر چې کوم دا هسپتال دی موږ خو ډېر خوشحاله وو چې یاره مرف ارګنایزیشن دی لکه څنګه په دیر په چترال کې دی سروس خلک ته ورکوي موږ ته به دغسې سروس خو زه دا وایم چې مثال دی بالکل په ریورس سایډ روان دي اوس ریسنټلی 11 کروڑ 30 لاکھ څومره دی ته په فرسټ کوارټر کې چې کوم بجټ شوی دی سر تاسو داس میټینګ ما کوئ په دې مې تاسو سرګوارې سرپرایز وزټ وکړئ چې زما خلکو ته کوم دی فیسیلیټي ورکوي سر میډیسن د بنوالا دی د پېښور میډیسن دی ملټي نیشنل میډیسن نشته دی سر چې کوم ایډمیټډ پیشنټ وي سرجري شوي سر خالی ډریپ ورکوي نور به څومره هغه میډیسن دا به ته بار نه ته پرچیز کوي سر نو بیا دا کومه فیسیلیټي شوله چې ته 11 کروڑ 12-15 کروڑ ته مثال د کوارټر ورکوي نو ما ته خو فیسیلیټي چې کوم سټاف
د ګورنمنټ سره اګریمنټ شوی دی چې تا مثال دغه سټاف به زه پرووایډ کوم هغه سټاف نشته دی سر چا پارټ فرسټ کړی دی چا نه دی کړی بس خو دغه ډاکټران یې کړي دي لکه کارډیالوجسټ دی مخته راغلی و ایم ایس ای کړی دی سمپل ایم ایس ای مطلب دی که نه چې کوم سټاف دی هغه چې کوم ریکوایرمنټ دی هغې مطابق نه دی بل دا دی که نه که لوکل ډاکټر معمولی کې څه ډیمانډ ورته وکړي ورته یې چې یاره ته زموږ نه فارغ یې بدماشي هغسې ده سر نو دغه شی دغه چې کوم میډیسن دي یا کوم لوکل خلکو ته فیسیلیټي دا سر تاسو سرپرایز وزټ وکړئ هغې نه پس به تاسو ته پته ولګي فرسټ سیکنډ ایجوکیشن کې سر اوس سره لیسټ راغلی دی دا د مانیټرینګ والا هغې سره ټیچران دي ایبسنټ کړي دي تنخواهی کټ کړي دي او کلاس 4 دي سر زمونږ چې څومره سکولونه جوړ شوي دي که نه دغه ګورنمنټ ته موږ فری آف کاسټ ورکړي دي ګورنمنټ په دغه بدل کې موږ ته یو یا دوه کلاس 4 نوکرۍ راکړي دي نو چونکې چا سکول د سپاره ځمکه ورکړې ده دا د کور سره ټچ ده 24 ګنټې دروازه خلاصوي ستیکا یو کا زموږ کلاس 4 اویلیبل یا دوه کاسه خود سکول دروازه همیشه خلاصوي که چېرته ټیچر هیډ ماسټر ته کمپلین وکړي چې یاره پلانی دی سکول مالک دی موږ دا ګیټ بند کړی دی موږ سکول ته نه پرېږدي خو بیا خو چلو ته د کلاس 4 والا چې کومه تنخواه ده هغه ځینې بلاک کړه چې دروازه خلاصوي مانیټرینګ والا دي ډیټا جوړه کړي چې دغه ایبسنټ دی دا ایبسنټ دی که نه لاندې ای ډي آی ته ورولېږي ای ډي آی ته تیار شي په پلیټ کې ملای شي بس تنخواه ځینې کټ کړه 15 ورځې کټ کړه 10 ورځې کټ کړه او دا شی نه شه چې یاره ټیچر اویلیبل شي که نو زه دا وایم چې مثال کلاس 4 چې کوم خلک دي هغې سره د رعایت کوي د سکول دروازه خلاصه ده کلاس 4 خو ټیچینګ نشي ورته کولی ملن یو امن پسنده علاقه ده لیکن په هغه باوجود هم د موږ ته د دغه قوم د دغه حکومت کې موږ ته شا کړې ده په دغه باندې شا ده یو مریض موږ له هغه ځای راواخو د موږ روډ ده چې موږ مریض د واڼه ته را رسوو یا په لارې باندې مړ شي یا بل تکلیف جوړ شي لہذا لیک داسې خو وکړي لیک کچا غوندې خو لیک راسې راته سم خو وکړي لیک داسې لیک خو لیول ته برابر کړي راته یو دا حرز ده د موږ سر یو د موږ د نادره حرز ده د موږ د دغې نادره د وانه د نادره موږ حرز ده چې په دغه باندې رش ډېر ده 3 قومونه په دغه باندې سپاره دي ګهیز په مانده اذان چې کې په دغه ټیم باندې خلک په لین کې ورته ولاړ لیکن شاته لمبر نه ورځي دوی شاسي ټوکن ریشو کې لاسي ټوکن نه زیات دوی ته ټوکن نه ورکوي بیا د خلکو ته دغه شتاب زیات کوي شتاب ورته زیات کوي د خلکو مشکلات حل شي د خلکو تکلیفات حل شي بل ډي سي صاحب ته زه یو عرض کوم د موږ 300 شناختي کارت 300 350 400 شناختي کارت د موږ بلاک دي بند دي تاسو سره لہذا یو دا مهرباني وکړئ که چیرې په میاشت کې یا په 2 وارې مثال ای ډي سي مقرره شي دغه ای ډي سي مو هغه مقرره شي چې دا خلکو شناختي کارتونه خلاص شي ثبوتونه بعد سړی دروړي دغه یو ټاکي تا ته ما یو عرض کړی وو لیکن هغه باوجود زه بیا چیرې تللی وم 2-3 میاشتې زه چیرې بلې خوا ته ووتم لہذا دا مهرباني وکړئ دا یو که چیرې زر وشي دا به ډېر مشکلات د خلکو حل شي بل موږ د وابدا والا تاسو خو یې زرمینو چکر ولګوئ ډي سي صاحبه خیر دی مړی پروګرام هم زه جوړ کړم د زرمینو په علاقه باندې لږ وګرځئ تاسې د موږ له بجلۍ چې موږ ته راغلې ده بجلۍ موږ د لکړو باندې لګولې ده لرګي نه دي په لرګو موږ لګولې ده بله مخته شپو کې 3 کلاسې ونیول بجلۍ 2 مړه سو دا 2 یو بچ سو لہذا دا مهرباني وکړئ تاسې د موږ افسران یاستئ تاسې د موږ غور نه وکړئ موږ به هر چاته کو چې د کلي کچهري لږ کې کنټینیوټي په چار دي امید صرف په دا جذبه راغلي چې یاره دا سره کامیابه کړي او مخکې د هغه پروسیډینګ کېږي مسایل انګنت مسایل دي اے ډي سي صاحب بېشمار مسایل دي او زه پریکټیکلی تقریبا هر یو سټیشن وزټ کوم پرون هسپتال ته هم تللی و او خاص کر زه ډیپلی انټرسټډ ان ایجوکیشن او بدقسمتي سره میر د خپلې خورې سره څه مینه نه لري او دا زه خپل ځون ته ویایم میرو اوس چګوه چې خدای دې وکړو چې میر لوکل خلک ډاکټرون شي ټیچرون شي او پولیټیکل محرر شي یو سیستم لږ کې مخکې لوړ شي
تاسو خو امیر نه لږ په فاصله باندې یئ اول ذمہواري د امیر خپله ده او چې کله امیر ښه ریسپانس وي انشاءالله تاسو طرف نو بیا ډبل ریسپانس وي نو زه اوورال چې کله په د خپل علاقه په خپله حلقه باندې نظر سوتم نو ایز کمپیر ټو د ریسټ اف پاکستان میر دلته هیڅ زندګي نشته او تاسو یې محسوسوئ او زه انشاءالله پر امید یم چې ښه وخت وروشي میر کوشش کړي او درینو نه متوي خو چې کیم د میر د عوام ژوند دی بیا خاص کر غریبه طبقه لوور سټریټه چې دو هغه ډیپلی سفر کیږي اور اس پر اس مطلب ہے کہ ہم گرتے جا رہے ہیں نو مخ کو کم از کم سم مانیټرینګ سیستم ہوا کله کله ډي سي صاحب سکول وزټ وکړ ا د وډ کې اوس لفظایو وشوه چیرته وټا فیونه ور کړې امیر روحان لښ کې اوسلا جوړا شو او نن مشته دا مسله دو چې یاره ا پېښوري کې ورته چې ځانځاني شو هر سړی یې چې را خپل شو نو د نورې خلک څه داسې خاص احساس نه لري نو چې کله د انسان احساس ختم شي بیا د انسانونو او د ځناورې په ژوند کې فرق ډېر نشي پوتی نو موږ تاسو نه ریکویسټ کی چې مانیټرینګ یو سیل ډیولپ کړئ مخکې کچاري شوی دو کلی کچېری خو زه څه پروګرس نه وینم مو ته ایجوکیشن ورلوستی مو ته هیلث ورلوستی او زه دغه چیرې داسې یو بریفینګ غوړه چې دی مو ته شو کو چې رمیش بچون مخکې سکول کې سوره وی سوره انرولمنٹ ډرایو شوی دی سوره سکولینا فیسیلیټیټډ دی او سوره بچون مخکې راون دي زه په خپل مطلب چې زه ذاتی تور باندې مو مانیټرینګ کړی دی نو پروګرس ایٹ آل او دا تاسو در سره نوٹ کړئ او د هیلث په سلسله کې مو پریفرنس ایجوکیشن ته ځکه دی چې کومینه د کلاس روم نه جوړېږي پاناباد هیلث کې کم از کم امیر تحصیل شکی دی دا لږ ریموټ ایریا کې دی یو ډي ټایپ اسپتال په چار دی او بیا بل سیکنډ ازام ورسکته چې تکلی پاپولیټډ ایریا دو ولته یو ډي ټایپ اسپتال په چار دی او زه چې کله بازور ته وځم اي ډي سي صاحب چې وزټ وکړه نو د پرچون د دیکونه په نسبت او ته په کلینیک باندې ډېر خلکو ویني تو به خپل احساس ورسي چې دا خلکو ذهني صورت بیمور دی جسمانی صورت بیمور دی او د مو تھرد سبجیکټ اګریکلچر ونه یو داسې زوی دی چې دا په ډېر شارټ ټایم کې ډیولپ کېدای شي او د اګریکلچر د میر ډېرې غوټې مسلې دي عظیم خان خبره وکړه زرملنه مو کتلې دو زرملنه یو داسې لینډسکیپ تی کړه چې پیرا وزیرستان ته شګولی شي او ولته پیرینیل واټر سیستم شته کم از کم په ډېر کم کاسټ باندې دی پراپر ایریګیټډ کېدای شي او نور د میر خو بجلی مسلې دي نور ډېر مطلب انلاین 11-12 ډپارټمنټ سي د ځینې خو مش خلک پیژني نه چې دا د کومې هغه سره تعلق لري او بلې مو دا ریکویسټ دی چې د نادره هم چیرته موبایل سیسټم وي چې کم از کم میر خواندې ماندې ته تکلیف نه وي او نن سبا خو مطلب دی چې له دولې تاګ هم ډېر مشکل شو خاص کر غریبه طبقه خو موبلایزیشن نشي کړی نو اوورال سیستم خو ټیک نه دی الله دا وکړو میر برپور په کوارډینیشن کې در سره ای ان شاء الله مخ کو سره بیاي او دا کچارای چې کیمه دو کولی کچيري دا د ډي سي صاحب په موجودګي کې شوی و او دا کنټینیوټي په چار دو نور 2014 کې یو تنظیم جوړ ک پی ډی ایف نوم مې ورک جمیش دا سی تنظیم دی چې دا سیاسي تنظیم نه دی دا د چا سره نه دی دا زوم ته خپل جدوجہد شریک کړی دی ډېر غټ قدر احترامي دی دلته د میش په علاقه کې سپیشل پرسن په سخت تکلیف باندې دي تکلیفونه ډېر دي یو خو د دې د کور د وجه نه کله کې که تاسو ته پته وي چې څوک پیسې نه ګټي ا د چا بچای نه دی میش د کور د وجه نه هم مطلب مجسا شوي ځکه چې ورینه هم وشي کړي ورډه کړي بیا میش انتظامیه ده حکومت نه میش دا یا چې را میش ملک پاکستان دا په مزوري شوی دولت هم وینه پتیو شوی دو کدا شي پتا کې میشته حقوق ملاو شي خو حقوق ناممکنه خبره ده کلی کچاري دا تیرا شوی دو کلی کچاري مطلب یو بل سره وویني
بیا په دې باندې کلی کچاري ټی خبره د کښلې کیسه د غون سره اول د پریود مراسو خو عمل ضروري دی چې عمل په وشي ډاکټر صاحب کې گواه دی امجد علي تر کلی کچاري چې شوی وه بیا موږ خپل مثلا مسایل ټول ورته وویل دا و چې انشاءالله په دې ژبه غاښه چې د ماماده د توسې علاقه کې چې کومه کوټه دو د مزور یې دا انشاءالله په موږ باندې دو دا انشاءالله بحال شوه ځکه چې په کوټه کې د میږو که په ایجوکیشن کې دو که په هیلث کې دو میش ته دا تکلیف ده تفورې د میږو یا بیت المال دفتر دی دا کسونه ته ټول ته پته لایي چې پسې تالا لګېدلې دو ټول ملک بیت المال دفتر کولا د ټول علاقه کې یې میش په بختي دغه دو چې د میش په علاقه کې بیت المال دفتر دی پسې تالا لګېدلې دو دلته پورې د میس پتال دی چل سنټر چې کوم مطلب مزدوري ته پښه لګوي یا لوس لګوي هغه مرد چې کوم سرغلی دی هغې دره تنګ کړي دي چې د څلور کمرې نه 2 کمرې ته وروستلي دي ای تنګاوي چټپټ او بل د میش چې دلته نادره دو یو خو د میش علاقې خلک چې کوم د مزدوري ته موقع نه ورکوي په لاین کې ویلوړي 2 غنټې میش په لاین کې انتظار کوي چې هغه موقع روکو لاین ته برابر شي پولیسو رسټي طرفانه سي چې تو نمبر خو نه دی کني پچا خدای چې په نظر کې د مزدوري خپل جوړه چې مطلب اول مزدور ورنوځي دغه څه بربا میل کې کسه چې غلطه ورشي ابل میو مزدور ورغلا و غای نه ورغلا و مزګر په څلور باجمن نر خروش او داس غالیا په ورکړی و کړي په پیسې ورکړی و چې اغاله وړه د فاروق نه و مول نه خړله مرزا اورنګزیب د نوستي مختلف قسم ډپارټمنټ کاسو نوستي د میجه چې څومره درنیم زره مزوري سره دي په دغه 1200-1300 کاسون بچونی دي و د شریف یو سکول کې د مزوري بچای نشته ویل نشته خو د غربت واجب نه نشته چې دنه یو خو پیسې نشته دنه د پیس ریپای نشته دنه د باکسي ریپای نشته دنه د کتابي ریپای نشته مطلب مش خاصه ختم شوی مش مطلب غشوی خو چا چې مش نصر چې کیم دا خو تعلیم وکړو دا خو څوک وکړي چې نظر په وچاوي میجه په ځنه کاسون ته ویر شي اپیل وتا وکي چې سرجی دا مزوري بچای دا دغه مطلب چې یا چې 1500 روپۍ پیسې ده سپول سیناتی وتا وکي وتا نو ستیا کی ا قرضا وتا وکي کچا ز کوتري په ویر کله ویری کی نروسو خبره خو ډېرې دي ځکه چې خو اوس په دې جمله نه کېږي چې کیمه خبره چې میج برزر واکي ته وایي ارته یا چې انتظامیه چاردو چې انتظامیه ته روشیات چې غریب خو سره وکړو په خپل خبره د سره وکړو خو خبره خو د تیا چې به د یخ چارو په دبا کې میج رونی نه مداس ول دیتا اصل مو ګلاده ویکسین چې پولی کې ورکړ دغه نامو ګلادو ځکه چې زړه پولی واجنه مزوره شوی په دغه جو امجد علي ته وای په بنگلا کې میټینګ وکړ ډاکټر صاحب سره و چې تاسو مې د پولی چې کوم کسون دي علاقې اعظم ورڅ شکایت نه ای په دې 15 کسونو زد په چک پوسټینه باندې چې کوم ویکسین ورکوي دغه نکاري مې برابر کړم چې خامخا یې غریبونو خو چوله بل شي مبارکي راځله خو دا امر کې سال لیټ کو چالو شي په درنګ ای سی د لوړل ډي سی د لوړل دنیا خلک په سلوشو خامال نه پکېږي درمدا د تسهول دی چې ما مو میش هم ذلیل کیږي نور هم ذلیل شي میش په خبره من لشي عمل په چار د چوشي دغه چې لاکي خال کی سپیشل پرسن خال کی میش په خبره من ضرور عمل په چار دی 6 ماهینه کې شي چې زه ګرد ګرځاوم ډاکټر سندر ته پکو ډاکټر د کې سره مو ته در مکان نشته چې مزوري د ورچنه ودره متاثر په هغه مطلب مکان کو سندر ته پکو زه ګرد چې مطلب دته سپیشل پرسن کارت جوړ کو نه دلته د میش ډپارټمنټ کا سوشل سوشل ویلفیر چې مطلب د اقتصادي من وخت ورسوي پر مې په دا ټول ته اپیل دی چې د میش په مشرق خاص خال کې د میش په خبره باندې عمل ضروری ده چې تاسو په وشي ona مزمتا سالون پیش کوم په سالون نه بار د چې رغاول د انګریزي وخت نه روغلي دي دا په خپل صوبه شي یو بل دي ته چټو پیږي د ځینو اخر نقصان وشي ان شاء الله امر وی سی ته پاتا شتا ون پاکستان ته پاتا چې می سره جدا شي میر ماسي डी सी دا ډیپو دا د دې جدا شي چې دا لیدا شي مینسترګه وغاړي دي کیس په ټاک ته میش په شای ته راونی لازر ریپی ور کی او یو په شي په 2 کوله کې ختم کیږي دا میش دا فیل دی درته چې دا دونه ته روشي دا وانت دښینی بلا خبره دا د چنجوج ول سره مقررداد وکړه خو د حکومت په خلوند مو وکړه حکومت نه ورا نه دای کړای دا قرارداد به ور سره وکړه په سن 74 کې شوی وو او 20 ور سره وکړه
چې دا قرارداد داسې وي چې د کلاسپور د مودای چې ډکنومول سړی وي په کرمسخیل کو دو لګاوي که په کرمسخیل کې نه و امازاو لګاوي که په امازای کې نه و بیا د پاکستان اروړه دا یو سورچک د انجوزول د پېښور ولروي د دیري ولروي د بانی ولروي چې مو کې ساوي بیا یې سی تا وایي چې تیرو ولیکا چې نه وي دا یو په خپل مخې بارتي کو ورننه وي دا د انجوزول مشتال انجا جوړاوي د یو د هغه سیچو آرډر مصالور وراوکه چې لری کا د سره د میش د کوم اړیکې خروپې دي او په داسې کول انجا جوړه شي بیا د هسپتال صاحب باندې نقصان وشي خدای ونه منله معنی مامور نه ده که مامور دی دورا دا شی نه مانی زه تو ته دا ریکویسټ کوم دا سارون ته چې دوران جزل ته نصیحت وکړي چې کوم قرارداد دغه هیڅ په خلو د شوی دی فاده د مو سره لوړ شي ژوتای دا نه کو او غلط خلک لګولای دی ډکنول په شي نه پیږي ته پښتنه د نو کا دوی نه پیژنې د لګولای دی لیا پیسې په زور لګولای دی لیا په بل لګولای دی او میج مازی داتا تعین نه چې کوم قرارداد به هیڅ سره کړای دی دولته په شاور ډایرکټر په نوستو یو دا ټاټارو تاوالای دی یمین نکاري ور چکشه د پاخي نکاري باندې کړي دي مشتانه ملاويږي ورا مش ساړي په ولور دي د نکابس مشتانګاوي مهرباني دا وکړه زه تاسو ته ریکویسټ کو چې دغه نه د ګریز وکړو دغه نو اخر د میډیا دی خانه جنگي سره وشي دا ستر کوم دی او دا سړی د میش په یو خبره باندې عمل نکو چې څوره خبره مرتا کوي زدا یې ستاره منډه کدا بل تر منډه کدا نشي مازی دا خبره مې درته وکړې یو د پولې خبره دو چې دا میش په تکلیف ملا شوی دی دا جاری شي او مين ان شاء الله په دا کې د میژه مایات کې برپور مایات کې چې دا میش کورینه ته تکلیف ورو مو په خپل کور کې د تکلیف ورو رسید چې ور کې په شیال شول او ځنه خلکو غلطه پروپاګاندا وکړي چې دغه نقصان جوړ شو دا وشو هغه وشو خلک په دماغ کې هغه وچوي دغه په دا به د میژ روزي او کې مایات کې بلا خبره مې چې دا د هغه درته وکړه د ډي سي د ډیپو دا د میشته روکل شي دا ججدارو شي مهرباني وکړي او میش خو په سخت مشکلات کې شاخي د پېښې مو د 14 پېښې په دغه ټاک باندې وکړه دا په میاشت کې زه څلور وراتلم لازر اشل زرو مې په لگاولې او دا کومه میش سم کې دای خپل دی ولای شوی دی میش به واسید وڅکی دای له شلای دی لار سړای چې پکښین او شاری پکښینوس یې بر بنده وخاته دوره دا بل پکښینو وې بیر بنده وخه خپل پاکستاني پیوان مهرباني دا وکړه بچای نه دا و طریقه خپای لکه څنګه چې کې پی کې ګورنمنت اعلان وکړ چې بلدیاتي نظام چې وشي دغه فائدہ دادو چې کیم اختیارات چې دا لوکل سطح ته منتقل شي او انصاف هر دروازه ته ورسي خو د بدقسمتۍ د وجې نه یو کول شي چې د میش تحصیل کونسل آفس هم نشته چې میش ارزي اداره پاکې میټینګ نه کوي یوه او ورسره دومه خبره د میش د وی سی د ان سی ویلج وایز افیسینه هم نشته او میشته ورسره د سټمپ او د ساين اجازات هم نشته دا تاسو مهرباني وکړئ په دا باندې لږ چار وکړئ په زر نظر دومه دا خبره دو چې په اورال وانه وزیرستان کې تقریبا 80% سکولینه غیر فعال دي میش دغه په زر نظر فعالول غوړي او ورسره چې کیم د میش لاین ډپارټمنټ څور افسرون دي دا پټان کې نوستي مخته خو دی دا بوناوا چې یو ایجنسی وا وس خو دوزه لښولې دیتا تکلیف هنشتا نردی دا په امرجنسي بیس باندې کا په بلډینګ نه کې ټیم لاګي په پرپ پتا یوراول کې ارزي دا د ټوټل دفاتر وانه ته شیفت شي او دغه نه علاوه چې میشتوره سی ایچ سی دی کا بی ایچ او دی کا سی ڈی دی دا हाँ तकरीबा न होने के बराबर दी دا हाँ पर जर नजर बहाल शी او یو بلا دا خبره چې دولته الون کور د طرف نه یا د چا د طرف نه یو پالیسی جوړا دو د ساوت نارته پورا چې یوریا ته مخصوص ډیلرونه استلی دي چې یغه نه علاوه چاته نه ملاوي میش دا ریکویسټ کی چې پتا نه ای باندې د دای نه نسی وز د میش د سیزن دای د غنم کاروانده وختای او کسانون ته ډیر سخت د خشي ضرورت دی دای کاروکتانی کو په بارډر باندې دی وکړو پتا نه ای باندې دی نه کو و دغه نه علاوه ډیولپمنٹ خو د حکومت نوای رته کړای اګیلا خو نه کیځنه نه پچار دو خو د میژ نوای نسل د نشي د آیس چارس افین پودر په دغه مبتلا دي دغه چې کیمه ار ډی دي په زر نظر دغه خلاف کاروایی هوشي او ورسره دغه د پورا کمشنر ریاض مسعود صاحب
چې کوم نشایي کسون دي هغه د پورا د یو سنټر کولاو کړی دی پاکې میږ د ای سی صاحب نه او د ډي پی او نه دا میږ ریکویسٹ کی ورته چې یاره نشاندهی وي میږ کی چې حکیم کسون دي آتا نسا ډاری کې پېښور ته رسوا چې د علاج وشي او دغه نه علاوه کا کریډټ کالج دی کا डी एच ओ ऑफिस دی یا نور ډپارټمنټ نه دي پاکه چې کیم غیر لوکل کا نان لوکل کاسون دي یغه میږ مزاحمت کی اول حق د لوکل کاسون کیږي ادمي سره ثبوت هشتا فروغ هشتا چې میږ خپل لوکل خلک ته په بارتی شي او ورسره یو بار ګرلز ډیګري کالج چې کیم جوړ شوی دی یا خو میږ خالی نو منه خبري میږ نه یو اشتهارات لیدلای دی او نه چا په دا باندې میږ بریف کړي چې په دا کې څه نمونه عمل شری دی نرتوز دا مهرباني وکړي چې یو دلته وضاحت وکړي چې څوره پرمختګ پېښ شوی دی او ورسره د نادر نوټیفیکیشن وشو تحصیل بیرمن او تحصیل توی خلته میږ تاسو ریکویسٹ کی چې ارزي تور باندې د پابند چاره مالی شری شي او دغه سره یو بل خبره چې مخ خپل ذاتی دوا سکولینه دي جنگوالی سکول غلجا او جی جی پی زرداد کوټ د ګرلز دی چې په غیر فعال دي مهرباني وکړئ کانه بیو میږ اخیری بل اپشن کی او یو اخیری لانډه خبره ټیمه اوس معذرت غوړه دولته شپشتا غلجا ورسره سیکا چې مغول خیل دغه د ډوک دا بچیونو ورسره جنکۍ لیا دا د کوم سکولینه ترسي لیوانه ګورنمنت ته چی لیا پوره موسانی کته چی مختو لیار په دا ګروند کې وا خو وسی ا باند کړه هغه خلک لار په بازور بادلیږي د اکسیډنټ او د بلې مسلاوي مهرباني وکړئ چې د لیار د بزر نظر خلاص شي